د څرخي پله زندان د وضعیت د ارزولو په موخه د ولسي جرګې یو پلاوی تللی څو هلته د زندانیانو وضعیت له نږدې وګوري. د پلاوي راپور ښیي چې په دغه زندان کې په کم عمره هلکانو او ښځینه زندانیانو باندې د زندان د مسؤلینو له لوري جنسي تیری شوی دی. خو د زندانونو د تنظیم اداره بیا په دې موضوعاتو کې د مسؤلینو خبره رد کړي او د کارکوونکو هغې باندې اعتراف کړی. در مقابل دفتر رئیس عمومی 2 تن از پرسنل آناسیه محبس در مورد رویه خراب مسئولین با آنها و تقاضای عمل نامشروع و غیر اخلاقی با آنان شکایت داشتند. پر خزینه و کمام را به محبوسین باندې پاشا و غیر اخلاقی اعمال و ارتکاب طبقه اوناس مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیره از طرف پرسنل یک تعداد از پرسنل نظامی دیگه. جدا قابل شرم است، قابل قبول نیست. باید ملت افغانستان خبر باشه ما چیز پوت نداریم. یاد پلاوی په دغه زندان کې دا هم موندلي چې هلته زندانیانو ته نشهیي توکي او سمارټ موبایلونه ور رسول کیږي او دا کار د پولیسو لخوا ترسره شوی. د محبس په دننه کې پلاني توګه د هر ډول مخدرات توکو خرڅول حال څرګند کو چې حتی یو مقدار تریاک، هیروئین، چرس، پودر او تابلتکه راوړل حقیقت موضوع کشف شد. ما قبلا احساس میکردیم که پایوازایی که از بیرون برای ملاقات محبوسین میان گویا یا شاید که مواد مخدر اونها به محبوسین داخل میارن، اما با تاسف اکنون در مرحله که قرنطینه است، کرونا است و ما پایوازی ها را بند کردیم، باز هم مواد مخدر در داخل محبوسین و محابس ما وجود دارد. جز ای که پرسنل داخل محابس داخل باشه دیگه چیزی نیست. په ورته وخت کې ولسي جرګه وایي چې دغه ستونزه نه یوازې په څرخي پله زندان کې بلکې د هیواد په نورو زندانونو کې هم شته او دوی به د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. زندانیای نه چرخی تماما زندانیایی که در ولایات هستند به حالات بدی قرار دارند و انشاءالله رسیدگی می شود. د صحیح خوړو نشتوالی په وخت زندانیانو ته د ډوډۍ نه ورکول، د درملو په وخت نه ور رسول او کله ناکله د زندانیانو ربړول نورې هغه ستونزې دي چې په دغه زندان کې ورسره سلګونه زندانیان لاس او ګریوان دي. خو د زندانونو د تنظیم ادارې تازه ډاډ ښودلی چې د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او داسې اصلاحات به راولي چې بیا رسنۍ څارونکي بنسټونه کولی شي له زندانونو لیدنه وکړي.